تیز اوبه دي اوبه وړي دغسې غر کېږي موږ که اوس څومره سرګردان یو بس کورنۍ څومره سرګردانه ده ډېر په تکلیف کې وو په مې چې نارې کړې بعد د هغې ما هم ځان ورپسې واچو زما پلار هم ځان ورپسې واچو زما ماما هم ورپسې ځان واچو هماغه و چې بېګا یو جسد پیدا شو عموما دلته چې څوک اوبه وړي دي هغه بیا خپل ژوند د لاس ورکړی د دې اوبو هره څپه د ژوند نوې ساه لري خو ډېری کله دلته د یوې لحظې تفریح عکس اخیستل او لامبو کول بیا د ژوند په بیه تمامیږي یوه سخته او خطر لرونکې پرېکړه چې د اوبو تل ته په لوېدو سره بیا هیڅکله نه راستنېږي د جمعې ماسپښین مهال و چې فرهاد او خوریه عمران د ملګرو په ملتیا سروبي برېښنا تولید بند اوبو په دوام تفریح ته راغلل دلته د یوې لنډې لحظې تفریح او لامبو وهل فرهاد او عمران دواړو ته د ژوند په بیه تمامي لمبا ته چې ښکته شو ځان یې واچو سیند نه هغه غاړې اوښته سیند نه هغه غاړې اوښته بس دې وخت کې چې دی خپل مورال یې د لاسه ورکړه پوه نه شو چې واوړي هغه لاس ته په ما یې نارې کړې په ما یې چې نارې کړې بعد د هغې ما هم ځان ورپسې واچو زما پلار هم ځان ورپسې واچو زما ماما هم ورپسې ځان واچو درې واړه موږ ځان ورپسې واچو هر څه هڅه کوشش هم وکړه زه ترېنه راووتلم په یو مشکل زه راووتلم ماما مې هم راووته خو زما پلار او زما ماما زوی غرق کړل پرون شپه زما ماما زوی پیدا شو نو پلار مې اوسه پورې هم دره کې نشته تیز اوبه دي اوبه وړي دغسې غر کېږي موږ که اوس څومره سرګردان یو بس کورنۍ څومره سرګردانه ده ډېر په تکلیف کې وو د ماما او خوریې د ژغورنې په لالهانده هڅو کې د درېیمې ورځې په دوام د عمران جسد پیدا کیږي خو نن د څلورمې ورځې وروستۍ شېبې دي چې لا هم د فرهاد جسد نه دی موندل شوی د کابل ننګرهار لوی لارې مسؤلین وایي د داسې سختو پیښو پر مهال د امنیتي برخو بېلابېلو سکتورونو په همکارۍ د سیند اوبو مسیر څاري څو له اړونده کورنیو سره د جسد موندلو په برخه کې مرسته وکړي کومه چې اولیه چې موږ هغه کوو عاجل غواړو که دا سړی عاجل موږ ته په لاس راسي خو خطر ښیي که نه بیا د قومندانۍ لخوا یو پلان جوړیږي په هغې کې بیا قرغیو ولسوالۍ د قرغیو ولسوالۍ اول حوزه او تقریبا قطع خاصي استخباراتي بیا نو موږ خپل یو عملیات لرو په دغه ساحه باندې نو هغه ساحې سره تقسیموو او بیا هغه هر ملګری خپله ساحه ګوري د دې لالهان د هڅو په دوام د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ او مسؤلین لاسته دي که له یوه لوري د برېښنا رسونې مسؤلیت له بلې لوري د یوې مودې لپاره د برېښنا تولید بندونو اوبو پرچاوول دي څو د سیند په دوام اوبو ښکته شي او د جسدونو پیدا کولو کې همکاري وشي څونه زموږ د انرژي مقدار په ښار کې توزیع شوی دی هغو ته په کتلو سره بیا دې ته د پرچاوۍ یو سیستم برابروو اوبه بندوو تر څو په هغه ساحه کې چې کوم کس اوبه وړي په هغه ساحه کې اوبه کمې سي او دوی وکولی شي خپل هغه جسد دغه کوم کس چې اوبه وړي دغه د پیدا کړي عموما دلته چې څوک اوبه وړي دي هغه بیا خپل ژوند د لاس ورکړی دي ژوندي نه دي پاتې شوي دا یو بشري ناورین دی د بندونو اوبو پرچاوول څو قرباني شوي جسدونه پیدا شي د افغانستان برېښنا شرکت ته د میلیونونو افغانیو مالي زیان لویه ننګونه ده د بندونو له تولیدي برېښنا څخه برخمن کورونه سوداګریز مرکزونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوۍ څخه اغېزمن کیږي دلته چې کومه انرژي د لاسه ورکول کیږي په دې کې زموږ د برېښنا شرکت اقتصادي زیات ضربه او تاوان ویني او ترڅنګ هغه ولسونه چې د دغه برېښنا څخه استفاده کوي صنعتکاران تجاران او رهایشي ساحات دا ټول متضرر کیږي دا یوازې د فرهاد او عمران د ژوند د پای کیسه نه ده بلکې دا د پاملرنې او احتیاط نشتون هغه درنه بیه ده چې ګڼې کورنۍ یې ورته کښېنولي د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د مهربانۍ له مخې له هیوادوالو په کلکه غوښتنه لري چې د بندونو اوبو په دوام له لامبو وهلو ډډه وکړي او د خپلو کورنیو ملاتړ پاتې شي